پوهنه رڼا ده. راځئ چې د پوهنې په وسیله نړۍ ته بدلون ورکړو. راځئ چې په ګډه سره د ناپوهۍ پر وړاندې خپله مبارزه جاري وساتو. راځئ چې په ګډه سره دا شعار له ځانه سره کړو او مخ پر وړاندې لاړ شو چې پوهنه رڼا ده. دا خپرونه د ملي راډیو تلویزیون څخه. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. زه سقیب الله ریحان یم او په نن ورځ له موږ سره د ژورنالیزم په ځای محصل را سره ده. له ده سره لکه څنګه چې موږ یادونه وکړه په ننني پوهنه رڼا ده په دې خپرونه له ده سره به خبرې اترې لرو. سلام ستړي مه شئ. څه نومېږي د ځان معرفت هم راته وکړه. مننه علیکم سلام. تاسو نه ستاسو تخنیکي همکارانو مننه چې موږ ته وخت راکړی. خپرونه کې زما نوم زاهد اترنګ دی او د ژورنالیزم په د وروستي کال محصل یم. ډېره زیاته مننه کوم. اترنګ صاحب دا راته ووایه څومره د خوشحالۍ احساس کوې د ژورنالیزم پوهنځۍ وروستی کال مو هم دی د خوشحالۍ احساس کوې که نه؟ طبعا خوشحالي احساس مو کوو. دا ښکاره ده هغه که هر پوهنځي والا یوازې ژورنالیزم والا نه چې فارغېږي 4 کاله خواري کوي د زحمت ګالي ستونزې ګالي نو د فراغت وخت خو طبیعي ده چې ټول خوشحالېږو ښه احساس کوو او هڅه به کوو چې نور د خدمت وخت رارسېدلی تر څو باید خلکو ته خدمت وکړو. ډېره مننه. دا راته ووایه چې په ژورنالیزم کې د ښوونې او روزنې لپاره د ښه انعکاس ورکولو لپاره تاسو ته تدریسي بهیر کې څه ډول لارښوونې کېږي؟ عموم کې په نړیواله سطحه خاص طور په دغه افغاني ټولنه کې ژورنالیزم لپاره چې دا یا په ژورنالیزم کې دغه د تعلیم او تربیې برخه چې دا یا د پوهنې برخه چې دا ضرور ده موږ ته بار بار تدریس شوي ده. موږ ته ویل شوي دي راډیو له لارې د تلویزیون له لارې باید د دغې ټولنې لپاره په خاص طور د افغان ټولنې لپاره چې دوی تعلیمي سویه ډېره ټیټه ده تعلیمي کچه باندې ډېر پاتې خلک دي دوی لپاره باید داسې خپرونې برابر شي چې دوی ته پکې د تعلیمي او برخه وړاندې شي. دوی ته پکې مثلا هغه چې ټولنیز کوم آداب دي هغه ټولنیز ښوونه چې کومه ده هغه باید دوی ته تلویزیون له لارې راډیو له لارې ورسول شي. ځکه دلته خو ډېر خلک دي چې دوی تعلیم نه لري تعلیمي کچه یې ټیټه ده نو دوی ته که د راډیو له لارې واورول شي ښه به دا وي چې هغه خلک چې لیک او لوست نه شي کولی هغوی به هم د دوی نه یوه انګېزه واخلي په دې به پوه شي چې راتلونکي لپاره څه کول پکار دي د ماشومانو لپاره څه کول پکار دي د پوهې په برخه کې څه کول پکار دي. نو دا یوه غوره لار ده او دا تر ټولو ښه لار هم ده اسانه لار هم ده. هر هغه څوک چې په ټولنه کې اقتصادي ستونزې لري هغوی نه شي کولی د مکتب فیس ورکړي د پوهنتون فیس ورکړي د تګ راتګ خرچه ورکړي د اوسېدو لپاره پیسې ولري نو د هغوی لپاره ښه او غوره لار دا ده چې هغوی کولی شي د ریډیو له لارې یا د تلویزیون له لارې د ورځپاڼې له لارې همدارنګه دوی ډېر څه ترلاسه کړي ډېره پوهه ترلاسه کړي ډېر معلومات ترلاسه کړي. دا یوه ښه لار ده. د راډیو تلویزیونونو مسؤلینو لپاره پکار دا ده چې دوی د هغه خپرونې چې یا سیریال وي یا مثلا یو فلم لګوي یا داسې خپرونې وي چې هغه بې معنا وي بې مفهومه وي ټولنې ته کومه ګټه نه رسوي. د دې په ځای غوره دا ده چې دوی باید هغه خپرونې داسې برابر کړي چې په هغې کې د ټولنې لپاره د ماشومانو لپاره سپین ږیرو لپاره ځوانانو لپاره ښځو لپاره جلا جلا مفهومونه وي دوی ته یې ګټه ورسېږي او دوی ترې یو څه استفاده وکړي. خاص طور د پوهنې په برخه کې دوی باید ډېره توجه وکړي ځکه ډېر وخت دغه ماشومان چې دي دوی چې په تصویري بڼه باندې کوم اخذ کولی شي هغه دوی د راډیو له لارې یا د قلم له لارې دوی زر نه شي اخیستلی اخلي به یې خو هغه ماشومان چې په ښار کې اوسېږي هغوی ذهنا یو څه تیز دي پر نسبت هغه ماشومان ته چې کله دوی په لرې ساحه کې اوسېږي په کلیو کې اوسېږي هغه بیا ډېر پاتې ماشومان دي. نو د تعلیمي خپرونو لپاره او همدارنګه د پوهې خپرولو لپاره دا یوه غوره لار ده چې تلویزیونونو راډیوګانو له لارې خپره شي. دا راته ووایه چې مثلا په افغانستان کې رسنیو د پوهنې یا د روزنې لپاره څومره خپل مسؤلیت ادا کړی دی او څه باید وکړي؟ په افغانستان کې رسنیو د پوهنې په باره کې ما شخصي نظر دا ده هیڅ مسؤلیت یې نه دی ادا کړی. یوازې په خوست کې شته ځینې راډیوګانې ما زه کله کله اورم دلته یو څو راډیوګانې دي له ما نومونه هېر دي چې کمې دي خو دوی کله کله دغه لري خپرونې لري یو ساعته خپرونې لري چې ځینې د انګلیش کتابونه تدریسوي ځینې نور مکتب مضامین تدریسوي. دا ډېره ښه لاسته راوړنه دغې راډیوګانو لپاره د دې ټولنې لپاره ډېر ښه خدمت ده او ما په نظر چې ممکن د دغې نه د مکتب شاګردان هم شاید ډېر شیان یې زده کړي وي. یو خو وړیا دي هر څه بل مثلا وخت ډېر کم نیسي چې تا د په لږ وخت کې ډېر شیان تدریسوي له د هغې پرته ځانګړی ځای معلوم نه دی ته کولی شي په هر ځای کې یې واورې نو که یو څوک کار ولري بل څه ولري کولی شي دا خپرونه دوی تکراري هم خپروي چې بل وخت یې ځان اماده کړي هغې وخت یې هم واوري
نو په خوست کې دغه یو څو راډیوګانې شته چې دوی دغه یو څو خپرونې مخ ته وړي دا ډېر غوره کار ده نیک اقدام ده خو په عموم کې په ټول افغانستان کې رسنۍ په دې برخه کې هیڅ کار نه دی کړی نه یې خپل مسؤلیت پېژندلی چې باید دغه ټولنې لپاره څه وکړي دوی ته په کار چې دوی ته څه وړاندې کړي هیڅ مسؤلیت یې نه دی اخیستی پوهنه رڼا د ماشومانو د مکاتبو زده کوونکو لپاره ځانګړې خپرونه ده دا تاسو څه ډول ارزوئ ملي راډیو تلویزیون څخه به دوی ته خپرېږي اهمیت یې څومره ډېر دی څومره اهمیت لري چې دغه خپرونه دوی ته خپره شي پوهنه رڼا ده دا یو حقیقت دی او په کار هم دا ده چې یو عالم وایي که څوک غواړي چې په راتلونکي باندې پانګونه وکړي دوی باید په ماشومانو پانګونه وکړي ماشومانو پانګونه هدف دا دی چې دوی باندې باید تعلیم وکړي دوی مکتبونو ته ولېږي مدرسو ته یې ولېږي کورسونو ته یې ولېږي تر څو دوی زده کړې وکړي نو د دې لپاره چې د دوی راتلونکي روښانه شي د راتلونکي کې دوی ډېر لاسته راوړنې ولري ملک یې آباد شي والدینو ته په احترام باندې همدارنګه د مشرانو کشرانو سره په احترام باندې پوه شي دوی لپاره غوره لار دا ده چې دوی باید پوهنه وکړي یو عالم وایي په عربي مقاله ده وایي چې العلم قوه یعنې علم چې دا پاور ده نالج از پاور نو دا چې دا د نړیوالو لپاره د افغانانو لپاره دا ډېره ښه خبره ده چې باید دوی ته د زده کړې زمینه برابره شي که د راډیو له لارې که د تلویزیون له لارې که د بلې هرې لارې دي نو د دوی لپاره به ښه لاسته راوړنه دا وي دوی لپاره به غوره دا وي چې دوی زده کړې وکړي که په هره برخه کې وي ځکه دغه ټولنه چې دا یوه ټولنه په هره برخه کې هر کس ته ضرورت لري که ژورنالیزم وي که اقتصاد وي که حقوق وي هره برخې ته ضرورت لري نو د والدینو لپاره غوره دا ده چې دوی باید خپل ماشومان مکتبونو ته په وخت ولېږي زده کړې پرې وکړي په ځان د دوی لپاره ډېرې ستونزې تېرې کړي ډېرې ستونزې دې تېرې کړي تر څو خپل ماشومانو آینده په نظر کې ونیسي چې دوی آینده باید څنګه شي نو پوهنه رڼا ده دا د ملي تلویزیون یو نوښت ده او مونږ یې ښه ارزوو خدای دې وکړي چې دې خپرونې سره سره دوی نورې هم تعلیمي برخه کې نورې خپرونې ښې خپرونې دغه ټولنې ته وړاندې کړي تر څو دلته هغه خلک چې وروسته پاتې خلک دي تعلیمي برخه یې ډېره کمزورې ده دوی ترې ډېر څه زده کړي او هغه خلک چې اقتصادي کمزوریانې لري مکتبونو ته ماشومان نشي لېږلی فیس یې نشي ورکولی هغوی هم کولی شي چې په خپل کور کې د راډیو له لارې تلویزیون له لارې دغې خپرونې څخه ډېر څه زده کړي تاسو یاد کړه چې مثلا د خبرنامه ده یعنې دا خپرونه چې پوهنه رڼا ده د زده کوونکو لپاره ګټوره ده مګر تاسو د وروستي کال محصلین یا د ژورنالیزم ډګر دا برنامه باید څه ډول تکمیل شي څه ډول د زده کوونکو لپاره جوړه شي چې دوی په اسانۍ سره یو څه ترې زده کړي غوره پوښتنه وه لومړی خو زما په نظر چې دغه خپرونه جوړېږي دوی باید لکه څرنګه ډول چې په مکتب کې لومړی استاد تدریس کوي دوی ته باید په تیوري ډول په تخته ولیکل شي که د تختې نه وروسته دوی ته مثلا هغه د عملي کار هر هغه څه چې د دوی په وس کې پوره وي یا د راډیو تلویزیون مسؤلینو په لاس کې وي هغه عملي کار چې دوی ته کله ښکاره شي نو دوی د تیوري نه ډېر اخذ په دغې برخه کې ځکه کولی شي چې دوی ته هر څه یو وارې هغه څه چې په ذهن کې تصویر واخیستل شي هغه تر ډېر وخته پاتې کېږي نو ماشومان خو طبعا که تلویزیون ته ګوري راډیو ته ګوري هغوی د لیکلو هم دومره تیز نه وي چې هغوی یا ځان سره نوټ واخلي یا بل څه ځان سره یاداشت کړي نو د دې لپاره به غوره دا وي چې لومړی دې ته تدریس نه وروسته چې بیا د دوی سره کوم وسایل په لاس کې وي د راډیو تلویزیون مسؤلینو سره دوی سره هر هغه څه چې دوی ترې استفاده کولی شي که دوی ته یو څه په عملي بڼه وړاندې شي دا به دوی ته ډېره ګټه وکړي تر څو دوی په ذهن کې یو تصویر پاتې شي ډېره مننه کوم لیدونکو یوه لنډه شندې وقفه اخلو بیا مو راګرځو خپرونه دوام لري